هرات کې د غوریانو اوسپنې کان پرانیستل شو. په هرات کې د 15 میلیارډ او 580 میلیونه ډالرو په ارزښت د غوریانو د اوسپنې کان 4 بلاکونه سترې پروژې پرانیسته وشوه. په یادې غونډه کې د کانونو او پېټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور ویلي چې د یادو بلاکونو قرارداد یو شمېر کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته د 10 کلونو لپاره ورکړل شوی چې ټولې چارې به په کور دننه ترسره کیږي. نوموړي ویلي په دې سره به ګڼ شمېر خلک په کار وګمارل شي او یاد شرکتونه به د خپلو چارو ترڅنګ د سیمې خلکو ته د کار په برخه کې لومړیتوب ورکوي. د دونې وار ده چې واک ته د اسلامي امارت له رسیدو وروسته په کور دننه د ګڼ شمېر کانونو د استخراج چارې پیل شوي. اسلامي امارت وایي هڅه کوي د کانونو په استخراج سره اقتصاد په پښو ودروي او خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. هیر دې نه وي چې اسلامي امارت په وروستیو کې څو نور اقتصادي پروژې هم پرانیستې دي.